بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو، زه علم خان یم او نن موږ سره یو خوږ ملګری، ډېر زیات خوږ انسان دی، برلاس بابوزی صاحب دی. نو دی راته میلاو شو، د ده نه ډېر خوندور شعرونه لیکي، ښه شعرونه لیکي. نو نن په دې پروګرام کې او په دې پیج کې د ده د خواږه شعرونه تاسو سره شریکوم او امید لرم چې ستاسو خوښ شي. نو ټول مخکې ده سره خبرې به وکړو او بیا به یو څو خوندور شعرونه د نه واورو. علم خان وروره، زه خو د پښتو ژبې په پښتو ژبه باندې مونږ پښتانه یو چې دا ژبه ژوندۍ وي پښتون هم به ژوندی وي، چې دا ژبه ورکه شوه پښتون به ورک شي. نو مونږ خو دومره نه یو چې د ژبې خدمت وکړو. دغه دعوه خو زه بلکل نه کومه چې زه به د ژبې خدمت وکړم. مونږ د ژبې خدمت نه شو کولی، خو زمونږ زبان دی، زمونږ ژبه د مونږ نږدې یو خپلې هغه ښې بدې د خپلو خیالاتو اظهار هم په دغه ژبه کې دي خپل ولس ته راوړاندې کوو. د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې د حسن د رنګونو ښاپېرۍ په خوب کې وینم، الوزمه په ستورو کې سپوږمۍ په خوب کې وینم، او زما چې په احساس او تصور کې پسرلی دی، زما چې په احساس او تصور کې پسرلی دی، ګلاب ګلاب ځوانۍ د ګل غوټۍ په خوب کې وینم. او غزل به در سره شریک کړم چې مخکینی غزل لا ډېر مخکینی دی، ټیم یې ډېر زیات وشو، خو تاسو خوښ کړی نو دې وجې نه مینهوالو ته هم چې په سپینه غاړه چې د سرو ګلونو هار وتړي، لکه چې څوک زما په زړه کې لالهزار وتړي، او په سپینه غاړه چې د سرو ګلونو هار وتړي، لکه چې څوک زما په زړه کې لالهزار وتړي، او ګورئ چې هیر د نرانجا او آینه مې نه شي، زه چې بازار ته ځم نو ګوته مې په تار وتړي، ګورئ چې هیر د نرانجا او آینه مې نه شي، زه چې بازار ته ځم نو ګوته مې په تار وتړي، او په نه خبره مروره شي غوسه غوندې شي، په نه خبره مروره شي غوسه غوندې شي، او خورې ورې زلفې راټولې کي تار تار وتړي، او که په پستی شي نو ورخاړی یم ګېډۍ مې تړه، که په پستی شي نو ورخاړی یم ګېډۍ مې تړه، که په لویی شي نو څوک شته چې به چینار وتړي، او که په پستی شي نو ورخاړی یم ګېډۍ مې تړه، که په پستی شي نو ورخاړی یم ګېډۍ مې تړه، که په لویی شي نو څوک شته چې به چینار وتړي. او آخري شعر دی چې دا خو زما د الول زلفو اثر وګڼې، دا خو زما د الول زلفو اثر وګڼې، برلاسه څوک دي چې به ستا غوندې هوښیار وتړي. د موسم هم ډېر نوی نوی پسرلی دی، اوس روماني شعرونه ووایه، تازه پسرلی دی، تازه هوا ده. ما نن دا کوټ ویست او تا هم زما په خیال صادر او جرسي نن ګزاره کړ، له ګرمي ده که نه، پسرلي علامې رالې که نه. یاره اوس داسې خو مې په ذهن کې داسې خاص په دې ټیم کې څه نشته، خو یو دوه شعرونه دي چې د ځان نه دومره لرې وتی یم اوس چېرته راځم، بلهام مودې به پکې ولګي چې بېرته راځم، د ځان نه دومره لرې وتی یم اوس چېرته راځم، بلهام مودې به پکې ولګي چې بېرته راځم، او ماله به خامخا په کار وي ستا د مخ پلوشې، زه چې د ژوند سپینې رڼا او سپین سحر ته راځم، او د هغه سترګو د لیدو ارمان په زړه ګرځوم، د هغه سترګو د لیدو ارمان په زړه ګرځوم، زمانې وشوې خو زه اوس هم لا ګودر ته راځم، او لکه وږمه به د ګلاب د غېږې پاسمه، خو لکه د درد به مې زخمي زخمي ځیګر ته راځم. او شعر دی پکې چې که د حالاتو په میوند کې دې خپې وښویېدې
د ملالۍ غوندې به تا پسې سنګر ته راځم. واه دی ووایه که د حالاتو په میوند کې د خپې وښویېدې د ملالۍ غوندې به تا پسې سنګر ته راځم. او چې تصور په مخه یوړم ستا د مخ او زلفو اوس کله سورو ته کښېنم او کله نور ته راځم. چې تصور په مخه یوړم ستا د مخ او زلفو اوس کله سورو ته کښېنم او کله نور ته راځم. او حوصلې راوړه برلاسه خو د غرونو همراه د خپلو وینو د دریاب د تل نه سر ته راځم. برلاسه خو د غرونو همراه د خپلو وینو د دریاب د تل نه سر ته راځم. ډېره مننه، تشکر.